سنگار راولې مال د تورو جام یار راولې یار راولې مال د تورو جام یار راولې یار راولې मस्त नजरों से अल्लाह बचाए मह जमालों से अल्लाह बचाए मस्त नजरों से अल्लाह बचाए استغفر الله بيكون عنك دا خدای ډېر ښایسته ډېر خوندور اشتیا ما ته دا شام خندا راولي کیمران کې دا تورې جامې ښکاره کوي دا اوس دی زما ورور دی ماشاءالله ډېر ښایسته مسکان جان مننه کوم قربان ګرانې جان ښایسته اواز دې دی فریضه دې ودلې د داسې سندرې کوي ته مغه یو ماشاءالله ښه اواز دې دی ډرامه درته کوم داسې سندرې وکړه جارسم شهاب کیمره خلاصه کې زه چې تورې جامې وانده کې دا اوس دی زما ورور دی دا اوس دلته ورور نه جي نه جامې ما ښکاره کړې چې خلک وګوري چې او شهاب تورې جامې اچولي نور څه مقصد مې نه و نو اوس یې ولې نه ښکاره نه د شهاب وروره دا ته ولې نه پرېږدې مسکان یاره دا د زړه مینه ده ښه د زړه مینه ده اوس چې څوک په بلاک باندې سم شو د زړه مینه نه ده یا خدای پاکه یا الله خیر ښه وفا صاحب بس دا قانونه دي غریب تباه دی غریب تباه دی باور وکړه د غریب هر ځای خانه خرابه ده خدای خبر چې دا وفا صاحب اجا وی بېګا راغلی و ستا غم سترګې مې نه پټېدي وای های بېګا راغلی و ستا غم سترګې مې نه پټېدي بېګا راغلی و ستا غم سترګې مې نه پټېدي باور په خدای وکړه صنم سترګې مې نه پټېدي څومره ښایسته باور وکړه او داسې ناڅاپه زړه ټوپونه کړل شورو درپسې داسې ناڅاپه زړه ټوپونه کړل شورو درپسې ما ویل که اوس درپسې مرم سترګې مې نه پټېدي ډېر زبردست او غریبي ورکه شه د خپل وطن نه یې لرې یوړم غریبي ورکه شه د خپل وطن نه یې لرې یوړم پردی چمو پردی کوڅې وې سترګې مې نه پټېدي پردی چمو پردی کوڅې وې سترګې مې نه پټېدي ښایسته باور وکړه ډېر خوندور شهاب لاله دا خو ډېر ښایسته شیان وحید راوچت که مسکان مجنون صاحب نن ډېر خاموش دی ګسه سلام لا نه اچي مجنون صاحب والله سلام خو مې وکړې خو خلک سلام مې وکړې خلک خبرې کوي که نه مسکان داسې خلک خو نه دي ټوخي بوتل دی پروا نه لري مالا څه وایي نو ملنګ جانه ته د دغونو دوستانو په اجازه ته نن چېرې تللی وې هېڅ چېرته کرار په کور کې وم ښه لایب کې دي چا لایب کې ناست څه وخت هغه چپله کې مې درپسې ول د اواز ما ته ډبه درازي هغه به د ستا سره یا کال مال به درته راغلی ته به داسې وکړې لایف سبق شته سې اوزه لایف سوزه دوباره را انټر سه زه به د انوایټ کړم هغه کله کال یو شی راسي یا داسې نه کال راغلی ده نه مسیج راغلی ده نه څوک دروسې کال راته وکړي اوس صحیح څه یا اوس صحیح څه دا وکړې ته خبره کوه احمدشاه هغه بل لایب کې چې ما درته سلام وکړم ما ته د لیفټ هم رانه کړه I'm sorry یاره ما نه لیدلی I'm really sorry مسکان ما ورته ویل چې مسکان لایف راغلی قسم ده کوم لیدلی ما ورته چې باید ته زر کې راشي که نه دغه کوم ته سم راځي دغه خو سم دی ناست یو هغه ټایم 12 بجې ولې اوس 2:30 بجې دي باور دی وسې تاسې ما نه یې که نه چې ما بلکل وفا صاحب ته مې احمدشاه مې ولیده ته مې نه لیدلی نه ته خبره چې ګوره دا ټایم زموږ د براډ ځای زموږ اوس په تاسې باندې پوخ مور لګېدلی دی ته نه یې خبر دغه مسکان د مینې پوخ مور لګېدلی دی هی مسکان جی زه د نه لږ ساعت لږ کښته کېږم او د احمدشاه راواخله دنې یو نظم واوره دومره ښایسته یو نظم وایي هغه ترې واوره صرف
زه به لاندې ناست یم دې راواخله درشه شاه تکینا شابه ته سره کېنه ته وایي کنه زه زم تکینا نه مشکل نه زه په طبیعت خبرې کوم بیا ښکته ناست یم بیا راخېږي کنه ته به وایي کنه تکي مسکان مو ملنګ جان ته ویل چې رئیسه چې مسکان ما ته ویل زه اوس وخت نه لرم دغه د مخامخ مسکان دروغ وایي قسم د والله چې د جنګ خلک اچي دا شګو شیطان ده مسکان زه ته سره کوم زه دروغجن درته جواب شوم نه ما ته وګورئ